ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو د نفاذ پر ضد نن په خوازخیله مټه چوک کې یو لویه احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خوازخیلې بازار دکاندارانو د تاجر اتحادیې مشرانو سیاسي سماجي او مذهبي شخصیتونو په ګڼه شمېره کې ګډون کړی دی. غونډې ته ویناوالو خپلو خبرو اترو کې ویلي چې یوې خواته په ملاکنډ ډیویژن کې د امن او امان صورتحال د سختې اندېښنې وړ دی او هره ورځ د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي. بلې خوا حکومت پر دې مظلوم ولس د ټیکسونو اضافي بوج اچوي چې د خلکو له وس او برداشت څخه بهر دی. ویناوالو د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې د فاټا اصلاحاتو په نوم هم هغه وخت د ملاکنډ ډیویژن ځانګړی آئیني حیثیت ختم کړی شو او د ټیکسونو د نفاذ لپاره لاره هواره شوه. د غونډې ګډونوالو خبرداری ورکړ که حکومت د ټیکسونو دا پریکړه بیرته وانخلي نو د احتجاج لړۍ به نوره هم پراخه کړي. د هغوی په وینا تر څو چې حکومت خلکو ته روزګار اسانتیاوې برابرې نه کړي، امن او امان ټینګ نه کړي او بنیادي ستونزې هوارې نه کړي، تر هغې د ټیکسونو لګولو هیڅ جواز نه جوړیږي. احتجاج کوونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په خپلې پریکړې له سره غور وکړي او د سوات او ټول ملاکنډ ډیویژن په ولس دا درون مالی بوج وا نچوي. کیمرامین امان الله سره حبیب الله همدرد، انډس نیوز نیټورک مټا برسوات.